له شرط پرته افغانان سره پر مرستې د ملګرو ملتونو سازمان د چارواکي ټینګار. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په هیواد کې میلیونونو اړمنو کسانو ته د مرستو په برابرولو ټینګار کوي. هغه چې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې دغه مرستې به له سیاسي ملاحظاتو پرته ترسره شي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامیز وویل زه د دې ویاړ لرم چې ووایم زموږ استازي چې دلته حضور لري پر دې بریالي شوي څو په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 18 میلیونه کسانو سره مرستې کړي دي. څه باندې 10 میلیونو کسانو خوراکي توکي ترلاسه کړي او نږدې 2 میلیونه کسانو لومړنۍ او ثانوي روغتیایي مرستې ترلاسه کړي دي. له دې سره سم په افغانستان کې ځینو نورو مرستندویه بنسټونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 22 میلیونه کسانو ته یوازې په روان زېږدیز کال کې 4.4 میلیارده ډالر ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشرپاله مرستو استازی ایزابل موسارد کارلسن څرګندوي لکه څرنګه چې موږ ټول پوهیږو او موږ هم اورېدلي په 2022 کال کې په افغانستان کې 24.4 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ صندوق هم وایي زه غواړم پر دې ټینګار وکړم چې باید موږ ټول ډاډه شو. هغه خدمات چې موږ برابروو اړمنو او بېوزلو ته رسیږي. په ورته وخت کې اقتصاد وزارت وایي په هیواد کې په عادلانه توګه د بشري مرستو د ویشنې لپاره له ځینو نورو بنسټونو سره یې په همغږۍ یوه کمیټه جوړه کړې ده. د اقتصاد وزارت سرپرست دین محمد حنیف وایي دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې ده چې موږ د بشرپاله مرستو د تطبیق لپاره سره همغږي او همکار واوسو. حکومت ځینې نور چارواکي له افغانستان سره د ملګرو ملتونو او 180 نورو نړیوالو بنسټونو د مرستو له ژمنو هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې د تیر حکومت له رانسکورېدو سره سم په یوه وار د نړیوالو د مرستو پرې کېدل د زرګونه کسانو بیکاره کېدل او په دغه هیواد کې اقتصادي ناورین او وچکالۍ د یوه لوی بشري ناورین د احتمال کچه لوړه کړې ده. درنو لیدونکو که تاسو د دې موضوع په اړوند کوم نظر نه لرئ نو کولی شئ له موږ سره یې په کمنټ کې شریک ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.